سرلای و تک توری ورای و سپین یې سرلای و تک توری ورای و سپین یې سرلای و تک توری ورای و. درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشئ. زه مجاهد جواد یم، سرچینې ته ښه راغلاست. په نننۍ مرکه کې مو د اسد شریفي په نامه یو پښتون ځوان ته بلنه ورکړې. شریفي صاحب د ژوند له ورځنیو بوختیاوو سره د ماشوم ادبیاتو او تعلیمي او روزنیزو پروګرامونو ته هم وخت ورکړی. دا ښکلې سندره چې په پیل کې مو واورېده دا شریفي صاحب تیاره کړې ده. په څو شیبو کې به شریفي صاحب موږ سره په ویډیو لینک له لارې په سکرین باندې راښکاره سي. شریفي صاحب که د ما غږ اورئ مرکې ته ښه راغلاست، ستړي مشئ. سلام علیکم مجاهد صاحب، مننه کوم تاسو د ژوندي وی چې زه مو راغلی یم تاسو ته او ستاسو تخنیکي همکارانو ته او همداراز ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه له تل څخه سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. شریفي صاحب د تاسو دغه د هیلې په نامه دغه سندره دا یو څو ورځې مخته یو ملګري راواستوله، رښتیا هم زخ زیات خوند یې وکړ. دا سندره مو څه ډول تیاره کړه؟ شعر یې د چا دی او ورسره دا ښکلي انځورونه، دا ښکلي ګرافیک، دا مو ورسره څه ډول هماغسې د کلي په څېر او د کلي د ژوند په څېر برابر کړی؟ د دې کیسه خو ډېره ساده ده. دا زما یوه ورېرهن ده، هیله نومېږي، او دغه سندره ما هیله ته ولیکله. بیا نو په هغې وخت کې د په ګرافیک باندې زه دومره بلد نه وم، خو بالاخره فروتن صاحب چې تاسو ته یې درلېږلې وه ما هغوی ته دا سندره ور واستوله. ما په خپله دا سندره لوستې وه. بیا فروتن صاحب د خدای ښه ورسره وکوي، هغې د هغې زوی آریان جان هغوی یې کومک وکړه او دا یې جوړه کړه او واقعا هم چې دا په افغانستان کې یو انقلاب رامنځته کړی ده او دا یو آیکان جوړ شوی ده. نو دې سندرې ډېر خوند وکړه. زه ډېرې د ماشومانو نورې سندرې هم لرم، خورا ډېرې، خو لومړۍ سندره چې په دې شکل باندې راووتله هیله وه او فکر کوم هغه فرهنګي خلا چې شتون یې درلوده هغه یې ډکه کړه. بلکل همداسې ده. د دې سندرې او دې ته ورته نورو سندرو خوند او ارزښت باندې هغه پلرونه او میندې زیات پوهېږي چې له مجبوریته خپلو ماشومانو ته دلته په امریکې کې یا د نړۍ په نورو څنډو کې چې په بېلابېلو ژبو د ماشومانو لپاره کوم پروګرامونه تیارېږي یا کومې سندرې دي، مثلا دلته په امریکا کې د کوکو میلن او مس ریچل او داسې نورې ویډیوګانې میندې خپلو ماشومانو ته لګوي. له شک پرته ماشومانو ته دا یو ساتیری وي، د هغوی پرې ارامېږي، یو څه ترې زده کوي. خو که موږ په پښتو ژبه کې داسې مواد ولرو نو بیا خو ټولې میندې ښایي په ډېره مینه په خپله خوږه پښتو ژبه خپلو ماشومانو ته داسې ویډیوګانې وړاندې کوي، که څنګه؟ بلکل. د پښتو بدمرغي په دې کې وایي چې پښتو د ژبې یا د خولې د مرکو د ژبې نه راغله مستقیمه د سیاست نړۍ ته داخله شوه او د شعر د مینې او د سراحي او د نه پوهېږم دې شیانو ته ورننوتله. په پښتو کې ماشوم کاملا تر پښو لاندې شو. د ماشوم ادبیاتو ته چا پاملرنه ونه کوله او ماشوم پاتې شو. د مرکو نه راغله، د سیاست ژبه شوه، په سیاست کې او په شعر کې راغله، نو ماشومانو ته چا توجه ونه کوله. او ستاسو خبره کاملا پر ځای ده. کله چې زه تاسو ته یوه خبر لږ ووږدېږي خو تاسو ته به یوه هغه وکوم. زه د ما ډېری عمر د ما د ژوند په مسافرۍ کې تیر شوی ده. د ما تقریبا د 19 کاله کېږي چې زه د افغانستان لرې یم او ما پښتو لیک او لوست د دري لیک او لوست ما په کاناډا کې زده کړي دي. ما خپل ټول سبق په کاناډا کې ویلی دی، ما په انګلیسي ژبه زده کړې کړي دي. زه چې په لومړي ځل د کاناډا نه افغانستان ته ولاړم د مور خبر مې وکړ، د ادې زه ورته وایم، د ادې خبر وویل چې زویه ما ویل چې یوه پوښتنه وکړم خفه کېږي نه؟ ما ویل چې نه. وایي دا ژبه دې سوې ده؟ ما ویل چې نه ولې؟ وایي چې زویه ډېر راته وایي. نو ما به الله اکبر ویلی دی. نو د دې په ځای باندې چې الله اکبر ووایم ما به الله اکبر ویلی. ما لهجه درلوده. خو بالاخره مې په دې باندې کار وکړ او ژبې ته جدي پاملرنه مې وکوله. پښتو او دري مې دواړه زده کړلې
او په یوه شي سره لکه چې ډېری ځوانان په بهر کې ورسره لاس او ګرېوان دي آیډنټیټي کرایسس ورته وایي یا مثلا د تړاو چې په کوم ځای کې د ریښو موږ څوک یو د هویت نو دا ستره خبره چې د پښتون کې شته ده د هویت مسله ده ما چې دا راوپلټله دا د هویت مسله ډېره ستره شوه ما د ځانه دا پوښتنه کوله چې یو مې په یهود پورې تړي بل مې په مهاجر پورې تړي بل مې په هند پورې تړي زه یم څوک نو په دې کې ما ډېرې سترې څېړنه وکولې بعضې مرکې مې د کاروخیل صاحب سره کړي دي د پژواک چې د ما د ګندهارا باندې په لرغونې ګندهارا باندې ډېرې زیاتې څېړنې وکولې او لومړی کس وم چې د ګندهارا غږ مې راپورته کړ چې د پښتنو هویت دی د پښتنو میراث دی او دوهم شی چې پاتې و ژبه وه د پښتو ژبه ورو ورو په انزوا کې وه مخکته ځوړنده وه او د هغه ما وویلې چې زه به پښتو ته توري په توري کار کوم نو تاسو هم ورته اشاره وکړه د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې یو شمېر پښتنو لیکوالانو شاعرانو یو څه لیکلي دي یو شمېر کتابونه ستا شعرونه ستا خو په دې ډول چې د ویډیو په بڼه وي او ترې سندره جوړه سي او د ماشومانو د روح او روان سره همغږي ولري بیلګې او نمونې به ډېرې کمې وي څنګه د تاسو په سر کې دې ته پام څه د سترې اړتیا ته مو څنګه پام واوښت زه چې کله مې د خپل وریرونه به مې ولیدل ما به د دوی دپاره یا به مې چې د ماشومان د نوي زیږېدلي پښتانه به مې ولیدل د افغانان به مې ولیدل چې د هرې دري ژبې وي که د پښتو ژبې وي پروا نه لري د موږ د وطن خلک وو دوی به مې چې ولیدل او کله به د هغه تاسو چې کوکمالان وښوده دغه شیان به د چې وښودل ما به چې د هغې ته پام وکړه ما وایي چې موږ ولې دغه شی نه لرو په موږ کې ولې دا شی نشته ولې په موږ کې دومره استعداد نشته د واقعیت کې شي هم پام نه ده ورکړی چې دا شی جوړ کړو نو د ما لومړی سندره چې ما جوړه کړه هغه به تاسو ته زه ولوهمه که مو اجازه یي هغه سندره د ما د کانادا انګلیسي ژبه نه مې وژباړله تقریبا ومې ژباړله جوړه مې کړه هغه بابا بلاک شیپ دی ما بابا بلاک شیپ په پښتو واړو مال چې تور اوریا یا بابا تور اوریا ته وړی لرې هو ګرانه درې بوجۍ لرم یوه مې څښتن ته بله یې مېرمنې ته بله یې واړه زوی ته په خپله شا وروړم بیا مې بله ورته هغه کړله چې موږ تاسو خو نجونې او هلکان دواړه لرو بیا مې ویل چې سپینه اوریا ته وړی لرې هو ګرانې درې بوجۍ لرم یوه مې څښتن ته بله یې مېرمنې ته بله یې وړې لور ته په خپله شا وروړم څومره ښکلی نو د ما په ټولو شعرو کې چې دي د هلک او د نجلۍ توازن یا مې ساتلی ده بالکل هغه د تاسو ویبپاڼې ته ولاړم په هغې هم غږیږو خو په هر صورت خلک یو شمېر نورو ځوانانو سره هم وړتیاوې ستا پوهه ستا خو په امریکا او په لویدیځ کې په غرب کې دا ژوند کله سړی دومره بوختوي او دومره مصرفوي چې په اسانه دې شیانو ته او دې خدمت ته کله وخت نه پیدا کیږي تاسو څنګه دې بهیر ته وخت ورکوئ د ژوند او د کار او د دندې او د کورنۍ ترڅنګ بالکل پر ځای خبره ده لومړی خو دا ده چې زه فکر کوم دا یو ډېر ستر مسؤلیت دی او زه دا مسئولیت منم زه ډېر خوښ یم چې الله د ما سره دا مرسته کړې ده چې زه کانادا ته راغلی یم او په یوه ډېر ښکلي هېواد کې اوسېږم او زموږ میلیونونه خلک په افغانستان کې د لوږې او د تندې سره مخ دي د ژبې د ورکوالي سره مخ دي نو دا هغه ما ته انرژي راکوي دا د یوه مسله ده او بله موضوع دا هغه ده چې زه کله په کار کې ما ته چې یو وخت راشي زه د هغې نه استفاده کوم یا په موبایل کې یا په آیپاد کې یا په هر څه کې دغه شی د یوه حده پورې رسوم دغه اوس چې زه د تاسو ته ما ورته یو بل ته ماتل و ما یوه سندره جوړه کړه چې تاسو ته مې در ولېږله نو په خپله باندې زه ډېر زیات زیار باسم چې د خپل وخت نه ګورئ موږ ټول 24 ساعته وخت لرو او وخت قیمتترین
قیمت ترین تر ټولو قیمت ترین شی وخت دی. دا چې موږ خپل وخت څنګه مصرفوو هغه جلا ده. تل زه ایرانیان مثال ورکوم. ایرانیان چې کانادا یا لویدیځ ته راشي دوی هم کار کوي هم درس وایي، هم کار کوي هم درس وایي. خو موږ په دغه شکل باندې فرهنګ نه لرو. موږ د کتاب سره نه یو رالوی شوي او په د موږ ډیری وخت هم ضایع کیږي او ټایم منیجمنت نه لرو. دا به ومن بالکل همداسې ده. بالکل شریفي صاحب محترم، زه ستاسو یوټیوب پاڼې ته ولاړم. اول خو په زرګونو خلکو فالو کړی ده، مینوال لري. د ماشومانو لپاره نور هم ډېرې ښکلې سندرې وي. ترڅنګ تاسو د پښتو ژبې د لیک لوست په برخه کې د پښتو ژبې د الفبا او د پښتو کلمو او جملو جوړولو په برخه کې هم ویډیوګانې جوړې کړې دي. که په دې اړه لږ ذره اوریدونکو لیدونکو ته معلومات ورکړئ. بالکل. ګورئ توري چې دي توري په یوه ژبه کې د رنګ خاصیت لري. رنګ دی. ژبه چې ده داسې ورته فکر وکړو چې یوه نقاشي ده، یوه ونه ده. خو د رنګونه یې چې دي توري دي یا پاڼې چې دي توري دي. نو که چېرته موږ په توریو باندې ونه پوهېږو، د توریو په جوړښت ونه پوهېږو، موږ به څنګه په ژبه پوهېږو؟ نو کله چې ما دغه خلا ولیدله زه فکر کوم چې یعنې مبالغه به نه کوم، شاید وي به، ولې په د ګوتو په شمېر کسان به وي چې د توریو په منطق باندې وپوهېږي چې د توری ولې جوړ شوی، ولې موږ لکه ما بعضې ویډیوګانې په جوړې کړي دي یا په یګانو باندې چې ساده وغږېږو، دغه یګانې چې دي په پښتو کې د څه ځای لري او ولې په دې شکل جوړې دي. ولې موږ اوږده یې لرو چې د لاندې باندې دوه ټکي لري، او ولې یې لرو چې څنګ په څنګ ټکي لري، ولې مو لکۍ ورکړې ده، ولې مو همزه ورکړې ده. دا څه معنا لري؟ ګورئ د پښتو ژبې توري په ډېر ستر منطق سره جوړ شوي دي. د پښتو نه د دري د عربي ژبې، خو د پښتو چون توري یې ډېر زیات دي په ډېر ستر منطق سره جوړ شوي دي. هغه دا ده چې زه که تاسو ته اوس لنډ ووایم ستاسو لیدونکي به دا که موږ وایو مثلا والي، د موږ تاسو خوله هوریزانتلي وازیږي والي، نو په دې خاطر موږ د ټکي څنګ په څنګ ورکړي دي والي. او که موږ ووایو ادې خوله ښکته او پورته وازیږي، په دې خاطر باندې مو ورتیکه یا ښکته او پورته دوه ټکي سر په سر ورکړي دي. کله چې موږ ووایو ملالۍ، د موږ خوله د چپې خواته کږېږي، په دې خاطر مو دا ورکړې ده. او کله چې همزه ورکوو دغه یا د امریه یې ورته وایو یا د بلنه یې ورته وایو. ډېر کارونه لري، ولې ډېری یې په دې کې دي چې تیار سئ په نظامي کې ولاړ سئ، یا راځئ ډوډۍ وخورئ لاسونه پرې مینځئ. دغه د بلنې دي او د امریه یې ورته وایو. نو په دې خاطر باندې یو چکش په سر ورکړی ده چې سخت غږ ځنې پورته شي. په دې شکل باندې ډیپ ټنګ ورته وایي په انګلیسي کې، چې ژبه ټیټېږي دغې ته ډیپ ټنګ وایو. موږ په توري چې دي توري په د ژبې یا د خولې په میخانیک باندې جوړ شوي دي. مثلا په څه شکل ژبه په خوله کې حرکت کوي او په څه شکل هوا راوځي. مثلا موږ نیزل ورته وایو، یا د دماغو د لارې چې اواز راوځي دغې ته نیزل وایو. مثلا د قانون یا مثلا ډیپ ټنګ چې ورته وایو ژبه ډیپ کېږي ټیټېږي، دغې ته موږ ر نون دال، او نو په دغې خاطر مو دغسې پنډوکي ورکړي دي ځکه چې ډیپ ټنګ دي. نو ب ت پ دا چې دي د نظر په دې چې ب شونډې دلته سره لګي نو یو ټکی غواړي. ت شونډه ژبه د غاښو په مابین کې لګي دغه شه ت، او پ هوا پاشل کېږي په په دې خاطر مو لکه د یو پاش غوندې درې ټکي ورته ورکړي دي. نو دغه د ژبې د توریو منطق دی. نو که موږ د ماشومانو ته په دغه شکل باندې اوازونه ورښیو، ځکه چې یو شی چې دا ډېره اړینه ده، دې باندې باید وپوهېږو. توری په خپل ذات کې هیڅ معنا نه لري. توری موږ انسانانو موږ انځورونه جوړ کړي دي چې د اواز ځای نستی شي. بیا مو دغه ته هغه ورکړي دي واولونه یا غږ لرونکي توري ورکړي دي چې دا
پورته کی او کارته کی وګړي کی وړاندې کی نو په دې خاطر باندې موږ توانیدلی یو چې د ژبې تصویر یا د ژبې انځور جوړ کړو. بالکل ژبه باید په دغه شکل باندې دغه شکل ماشومانو ته د موږ تاسو په منطق باندې ژبه نه ښودل کېږي. بالکل او بیا هم ډېر ښکلي رنګونه هم پکې کارولي دي، یو توری په یو رنګ یو توری په بل رنګ. نو ډاډه یم چې ډېر ماشومان به ډېر په مینه ګوري. ماشومانو خو رنګونه خوښېږي. اسم شریفي صاحب محترم په دې ورځو کې رنګ درته وایم که تاسو د مونتسوري په سیستم باندې اورېدلی هم وي، په نړۍ کې یو سیستم د تدریسي دی چې مونتسوري ورته وایي یا مونتسوري ورته وایي په انګلیسي کې. دغه سیستم چې دی دغه ټول د لاسو او د سترګو او په حس باندې دی. نو په دغه کې روانشناسي کاریږي، د زده کړې روانشناسي. او کوم شی چې زه جوړوم ما دغه د مونتسوري سیستم په نظر کې نیولای ده او دا شاید ماشومانو دپاره د پښتنو ماشومانو دپاره جوړوم. مننه کور ودان. شریفي صاحب که لږ ذره دا معلومات هم ورکړي چې په دې ورځو کې په یو شمېر نوو سندرو نوو ویډیوګانو باندې هم تاسو کار کوئ چې که اورېدونکو ته زیری ورکړي او بیا د خپرونې په وروستیو کې که کوم یوه ولرئ هغه له دې مرکې سره یو ځای کړو؟ زه په دوو شیانو کار کوم، یا زه په ډېرو شیانو کار کوم، رښتیا به درته ووایم. خو دوه شیان چې زه په دغې ډېر کار کوم ژبه ده او د ماشومانو سندرې دي. نو زه کله کله شعر هم لیکم، بیا د شعر په اواز تبدیلوم. بعضې د زړه بړاس د چا خبره په دغې کې وباسو، زه ځان ته شاعر نه وایم او په دغې نه زه سندرې جوړوم. چې یوه سندره مې تاسو ته درلېږلې ده، هغه دا زما ښکلی وطن دی، دا زما ښکلی وطن دی. هغه داسې په ترکي هغه باندې مې جوړه کړې ده، په ترکي چې د احساس یې ډېر لوړ شي د دغې په شکل مې جوړه کړې ده. موسیقي ترکي ده او د خواندنه ترکي دي، ولې په پښتو ژبه کې. زه په دغې باندې هم کار کوم، ولې د ما ډېر فشار چې دی، یعنې ډېری فشار مې په ماشومانو دی او په ژبه دی چې پښتو ژبه څنګه مینستریم کړو، څنګه پښتو ژبه راولو او خلکو ته بیرته علاقه ورپرې پیدا کړو. چې درته ووایم چې زه ډېر خوښ یم چې د ما هېوادوالو ما ته یو ډېر مثبت ځواب راکړی ده او دغه ډېر خوښ یم چې دوی ښځې او نر او ماشومان ټول زما پاڼې ته راځي او په 99.9% ډېر ښه حرکت یو پیدا کېږي چې د مور او د خور کنځلې هم کوي، خو هغه خو نو په هر ځای کې شته دي، د هغې سره به او شریفي صاحب تاسو سره په دې بهیر کې څوک مالي مرسته هم کوي تخنیک په برخه کې؟ ځکه دا کوم کارونه چې تاسو کوئ، دا کوم ویډیوګانې چې ما وکتلې، دا دومره وخت اړتیا لري چې یو سړی د سهار نه تر ماښام پورې کښېني، نو هم په ډېر تکلیف به یو برخه جوړه کړی شي. په دې کې تاسو سره څوک مرسته کوي او که دا هر څه تاسو په خپل لګښت او په خپل ابتکار مخ ته وړئ؟ پر ځای خبره ده. اول نه، ما ته صفر هیڅ څوک د ما سره مالي مرسته نه کوي او هیڅ کله مې هم د چا نه مالي مرسته نه ده غوښتې، نه د کومې ادارې نه د کوم شخص نه د هیڅ ځای نه. او دوهم چې د تخنیکي مرسته چې ده، یوازینی شعر یوازینی سندره چې ما ته یې جوړه کړې ده فروتن صاحب او د هغې زوی آریان جان و چې یوه سندره یې راته جوړه کړې. نور د ما سره هیڅ څوک کار نه کوي، زه پخپله یوازې د دفتر کې چې ناست یم، دا د ما سټوډیو ده، هر څه په دې ځای کې کوم پخپله په خپل لګښت. کور ودان الله دې اجرونه درکړي. یوه بله خبره شریفي صاحب، زه تل دلته ملګرو ته او دوستانو ته وایم چې ماشومان خو چې کله غټ سي، ښوونځیو ته ځي، وړکتون ته ځي، هلته خو انګلیسي ژبه زده کوي، که په بل هیواد کې د هغه هیواد ژبه زده کوي. غوره ده چې په کورونو کې ورسره هرومرو په پښتو ژبه خبرې وکړو، ځکه چې وروسته به بیا ډېر په زحمت او تکلیف نه وي کله چې دوی پښتو وایي. څومره اړینه او ضروري ګڼي چې والدین له خپلو ماشومانو سره لږ تر لږه په کورونو کې 100% کې په پښتو ژبه خبرې وکړي او په انګلیسي، جرمني او په نورو ژبو خبرې ونه کړي. زه به د ځان نه درته وایم، د روانشناسۍ نه به درته وایم، د اوسني علم نه به درته وایم.
په یو 15 کاله 10 کاله مخکې داسې و چې که ته چېرته په ماشوم فشار راوړې چې 2 یا 3 ژبې یو ځای زده کړي د هغه به ډېره یوه فشار وي په ماشوم. اوس موږ په دې په علمي شکل باندې په دې نتیجه رسېدلي یو چې نه، هر څومره چې ماشوم کولی شي ژبې زده کړي، همدومره دوی ذهین پاتې کېږي، همدومره د دوی مغز ډېر په کار باندې لویږي، ځکه ژبه یو ډېر زیات اغیز لري په انسان باندې. او ژبه د ژبې هغه درته وایم، ژبه په لیک او لوست نه زده کېږي، ژبه په لیک او لوست پخېږي او په ذهن کې پاتې کېږي. ژبه په غوږ زده کېږي. ژبه کله چې موږ ماشومان یو، ټول ماشومان یې موږ ژبه اورو او زده کوو یې، هېڅکله د ماشوم په لاس کې قلم او کتابچه نه دي نیولې چې ویې لیکي. نو او لیک او لوست ډېر وروسته د بشریت په ژوند کې بشري ټولنې ته راغلي دي. نو تاسو خبره په تایید سره ډېره اړینه ده، بې حده اړینه ده چې موږ ماشومانو ته په خپله مورنۍ ژبه باندې خبرې وکړو. د هغه دوه کاره کوي. دوی یوه ژبه د مور او د پلار سره دوی اړیکې پیدا کوي، اړیکې ژورې کېږي، د دوی سره هغه اعتماد او هغه عاطفه ورسره نیسي. او بل چې دی دوی په ذهن باندې کار کوي. او دریم چې دی دوی ته هویت ورکوي. ژبه هویت ده، دوی د خپلو ریښو سره نښلوي. ګورئ تاسو ته یوه ډېره جالبه کومه، د موږ په وطن کې په پښتنو کې یا په فارسي کې به چې خلکو به ویلې چې چا به چې ښېراوې کولې وې بیخ دې وخېژه یا د ول یې وخېژه. کله چې یو څوک بهر ته راځي او په دې ځایو کې د خپل وطن نه مهاجر کېږي، ول یې خېژي، بیخ کېږي. نو ته چېرته چې دغه بیخ ته باید ډېر زیات کار وکوې چې دغه بیخ ژوندی وساتې، که نه مري. په دې اړه باندې ما یو مقاله لیکلې ده، بیا به تاسو ته واستوم، په نامه د غربي یا لویدیز اولادونه او شرقي پلرونه او میندې. دا ډېر غټ واټن رامنځته کېږي. او کله چې موږ یو قصر داسې دی لکه د ریګونو قصر چې جوړوي، کله چې دوی 12م ټولګي ته ځي چې وګورو اوف څه چارو شو، هر څه رانه اوبه وړي وي. نو دا ډېره اړینه خبره ده او په دې باندې باید ډېر ټینګار وشي. او د ژبې د نظره نه تنها د ژبې د فرهنګ د طرفه، د ژبې د طرفه، د هویت د خاطره ډېره زیاته اړینه ده. ډیر زیاته مننه شریفي صاحب. کور مودان پوهیږم دلته نو ډیر ناوخته د ورځې پای ده، وخت هم راکه خپل تجربې او کوم کارونه چې دي هغه هم د اورېدونکو لیدونکو سره شریک کړه. د ما لپاره لږ تر لږه دا اول ځل و چې صرف یو څو ورځې د مخه د تاسو دغه د هیلې سندره وینم او ګورم او دومره خوند راته راکوي چې پوښتنه کوم چې څنګه کېږي چې له شریفي صاحب سره یو مرکه وکړو. په دې هیله چې په راتلونکي کې هم د ګلونو ماشومانو لپاره نورې دغسې ښکلې ښکلې سندرې او روزنیز پروګرامونه تیار کړي، تر هغې چې خپله خوږه سندرې هم په یوټیوب ما اچولې دي چې د زوږ دپاره دي، د پښتو د زوکړې دپاره، د زوکړې ورځې دپاره دي چې ولیدل. او بالکل هم د هلک لپاره هم د هلکانو دپاره دي، هم د نجونو دپاره دي. زه فکر کوم چې ورو ورو موږ کولی شو چې دغه ټول اړخونه د خپل فرهنګ د ماشومانو دپاره هم را جمع کړو انشاءالله. بیا هم ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. الله پاک مو وساته. خدای مل شه. تر بیا. درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، اسد شریفي صاحب را سره چې په پښتو ژبه باندې ډېرې ښکلې سندرې ماشومانو ته جوړې کړي دي، دغه ډول روزنیز پروګرامونه هم ورته جوړ کړي دي. زه به د دې مرکې نه لاندې د هغوی د پاڼې لینک هم له تاسو سره شریک کړم، په دې هیله چې هم یې خپله وګورئ، هم یې خپلو ماشومانو ته دا ویډیوګانې پلی کړئ، تر څو چې د خپلې ژبې سره د هغوی اړیکې ټینګې پاتې سي. تاسو په لوی الله سپارم. تر بیا روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
پکلی کنجلی و تیرا گلالی و هیلا نومی دالا هیلا نومی دالا تلبا خنده دالا تلبا موسه دالا هیلا نومی دالا تلبا خنده دالا تلبا موسه دالا تلبا موسه دالا سپین یگا خونه و خکولی لاسونه و سپین یگا خونه و خکولی لاسونه و دور یه وقتان و طول ورتا حیران و دور یه وقتان و طول ورتا حیران و طول ورتا حیران و سپین یه سرلای و تک توری ورای و سپین یه سرلای و تک توری ورای و سپین یه سرلای و تک توری ورای و چرتا بچه هیلاتلا ورای با ورساراتلو سرلای با ورساراتلو چرتا بچه هیلاتلا ورای با ورساراتلو سرلای با ورساراتلو سرلای با ورساراتلو پکلی کنجلی و تیرا گلالی و هیلا نومی دالا هیلا نومی دالا تلبا خنده دالا تلبا موسه دالا هیلا نومی